که د افغانستان لپاره کوم نوی پلان لرئ؟ ځکه زه چې اکثره تاسو سره کښېنم ماشاءالله فکرونه ډېر لوی وي او دوستانو زه اکثره وخت د سره شوخي کوم د پلانونو د په افغانستان کې عملي کول شاید لږ سخت وي. څه نوی پلان لرئ د دې وطن لپاره د دې خلکو دپاره په کوم بخښونو کې دي که لیدونکو ته معلومات ورکړئ؟ ډېر ښه پوښتنه ده. بدون شک الحمدلله تعلیم بخش موږ لګیا یو، که هغه مکاتب دي که هغه مثلا نور زده کړي دي. اوس پلان چې زه کوم لرم چې دوامداره پرې کار کوم، په خیریه بخش کې لګیا یو الحمدلله. یعنې هر ځای کار په کار دی، خو زه په دې فکر کوم چې د دې عصر چې کوم اټوم بم دی هغه میډیا ده او خصوصا سوشل میډیا شوه. نو زه یم ولې نه چې موږ خپله سوشل میډیا ولرو، نه فقط افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې. نن فلسطین کې چې روان دي، ته د فلسطین باره کې یو خبره وکړه، پیج د بندېږي، خبرې د ډي پلیټفارم کېږي بیخي. نو زه یم ولې موږ خپل سوشل میډیا ولرو چې په څو ارزښتونو ولاړ وي. اول دا اسلامي ارزښتونه ولاړ وي چې فاشیزم پکې نه وي. یو څومره فاشیزم یو سړی په نورو سوشل میډیا کې اچوي، همدومره د هغه اکاونټ مخ ته ځي. څومره خلک کنزل کوي، چټیات وي، همدومره خلک ګوري. باید یو میډیا وي چې کله ستا اولاد سره هغه میډیا لاس کې وي، ته تشویش نه چې اولاد سره مې څه شی کېږي، یعنې راحته اوسې. همدې لپاره الحمدلله موږ جوړه کړې ده. په ډېر زر به یعنې ویب کې شته دی، ډېر زر موبایل اپ کې هم وي، خلک استفاده کولی شي. لکه ټیک ټاک به وي، موږ خپل اے آی جوړه کړه د لوسبودن دپاره چې چک کو هم چې لیدونکو ته لږ په اے آی وایي آرټیفیشل انټلیجنس، مصنوعي عقل چې هغه یو اډوانس الګوریزم دی د کمپیوټر چې جوړیږي او هغه بیا نور کارونه کوي. دوستانو زه به درته لږ په عامیانه لهجه کې ووایم، او تا مې شته باندې ما سره بحث کوي چې خبرې کوي، ډېر خلک پرې نه پوهېږي. دوی اکثره وخت انګلیسي لغتونه ډېر استفاده کوي. یو پلټفارم یې جوړ کړی لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام. ما تېره ورځ وکتلو، زه فکر کوم اسلامي نړۍ او په ټوله کې افغانان دې شي ته ډېر ارزښت لري. یعنې تاسو باور وکړئ موږ ماشومانو ته موبایل په لاس کې نشو ورکولی. او دا د خوشحالۍ خبر هم دا زه غواړم ذکر کړم چې دا پلیټفارم ما نظریه وه جوړ مې کو، او اوس ډېر خلک پکې راضي دي چې سرمایه ګذاري پکې وکړي. یعنې الحمدلله ته 20 میلیون ډالر پورې خلک ارزښت منلی دی، سرمایه ګذاري پکې کړې ده. او چون زه غواړم دکې دولتونه هم دخیل شي، که هغه قطر دی، که هغه ترکیه ده، که نور دي، دا یو بینالمللي پلیټفارم لکه ټیک ټاک غوندې، او خلک به انشاءالله استفاده کوي. زه فکر کوم په افغانستان کې به نور اپلیکیشنونه هم جوړ شوي وو، خو تر ډېره پورې مخکې لاړل نه. څه تضمین شته دی چې دا دې مخکې لاړ شي؟ ډېر ښه پوښتنه ده. 3 شیان بیا یو پروګرام کې وي چې هغه مخکې لاړ شي. اول فکر وي، کیدای شي خلکو سره وي. دویم امکانات مالي وي، او دریم څنګه کار کولی شي، یا کوم ټیم چې سره دی هغه هم پکې مهم دی. نو موږ دا 3 ونه لرو. زموږ ډېر ګزاف مصرف دی، پوره کولی شو، پوهېږو څه شی وکړو. الحمدلله زه دنیا کې روابط لرم، خلکو سره خبرې کولی شم چې پلیټفارم ته راشي. شک نه لرو.